رب العالمین دغه د عاشورې د محرم په 10مه ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته د فرعون ظالم نه نجات ورکړ او د هغې د سترګو پړوان دی د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو دشمن فرعون سره د لوی لښکر برباد کړ. پکار دا وه چې د موسی علیه السلام قوم د الله ډېره لویه شکریه ادا کړې وه، ځکه چې د فرعون د ظلمونو نه الله وساتل. هغې به ډېر انتهایي ظلم په بني اسرائیلو کو، د موسی علیه السلام په قوم. د ټاټو کار به یې پې کو، د هغې خدمت به یې ترې غېشته، د لارو کوڅو د جاروکش خدمت به یې ترې غېشته، د نوکرانو او د څوکیدارانو د خدمتګارو کار به یې ترې غېشته. او بیا دومره ظلم یې کو چې یو خوب د لیدی و چې یاره په بني اسرائیلو کې به داسې څوک پیدا کېږي چې د ما د حکومت زوال او د حکومت د ختمېدو ذریعه به ګرځي. نو قوم سره مشوره وکړه، مشرانو سره هغې دا رایه ورکړه چې دا خو صاحب د یرې خبره نه ده، خو چې څومره هلکان پیدا کېږي نو دا به وجنو او مړه کوو به. نو بني اسرائیلو کې چې به کوم هلک پیدا کېده هغه به یې د هغه مور په مخ کې ذبحه کو، علالو به. څومره انتهایي ظلم چې ماشوم بچی راونیسې او د مور په مخ کې د هغه په مرۍ چاړه راکاږې، د انتهایي ظلم دی. د دې ټولو سزا الله فرعون له ورکړه او بني اسرائیل یې ترې محفوظ کړل. نو پکار دا و چې دوی د الله ډېر لوی شکر ادا کړی وی، خو بځای د الله د شکر دی نافرمانۍ شروع کړې. دریاب نه چې پورې وتل او څه مخکې لاړل، یو لویه علاقه ده، لوی دشت. یو طرف ته بحر قلزم دی، د کم نه چې دوی پورې وتل، او بل طرف ته کوه تور دی، کم کې چې د موسی علیه السلام د الله سره ملاقات شوی و، پیغمبري الله ورکړې وه. دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه ده، وادي سینا ورته وایي. په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغې د بوتانو عبادت کوي. قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي. نو دوی فورا موسی علیه السلام ته وویل چې اجعل لنا الها، مونږ لا هم یو خدای جوړ که لکه څنګه چې د دې خلکو خدای دی. دی ړومبی نافرماني ده. موسی علیه السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ. تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو او د بوتانو عبادت به یې کوو، هغه ستاسو مخکې الله هلاک کړل. زمونږ خو فرعون سره چې روانه وه په بادشاه خو زمونږ روانه نه وه چې د هغه رنګ بادشاهي غوښته، یعنې خو اوس بتلي وو، د مصر حکومت به هم سنبال کړی و که نه. نه زمونږ هغه سره په جاګیر وانه و نه په بادشاه. جګړه خو هم په دغې وه چې هغه خلکو ته وی انا ربکم الاعلی، الله سره ځان شریک کړی و او قوم له بوتان ورکړي و، قوم به د ده د بوتانو د ده د رانچو عبادت کو. جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه، په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک ته وجې نه رالل. نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوئ او بوتان غواړئ، شرک کوئ. شرک ډېره لویه ګناه ده. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر قسمه ګناه چې انسان کړي که الله وغواړي انسان ته به یې معاف کړي، که دې توبه نه مباسي او الله وغواړي معاف پرې کړي. الله وایي توبه خو الله معافي کوي، خو بے توبیم کا اللہ غواړي نو معاف پکې، خو ګورې شرک چې تر څو توبه دې نه وکړي نو الله دې ته نه بخي.
دا خطرناکه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو سره دشمني وه او صحابو ته به تکلیفات رسېدلو، بیا حبشې ته هجرت وشو، مدینې شریفې ته هجرت وشو، او د بدر جهاد او د احد او د خندق بنیادي مقابله د نبی علیه السلام د مکې د خلکو سره هم په دې وه چې هغې الله له شریک ګڼو. نبی علیه السلام د هغې رد کو چې الله له شریک نشته، الله یو دی. او زمون کلمه شهادت لومبی چې مونږ کومه کلمه وایو، لومبی چې انسان پہ تلفظ کوي او انسان پہ مومن ګرځي او دته پې ایمان نصیب کیږي، هغه هم دغه ده چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله له شریک نشته د عبادت لایق صرف الله دی. نو الله له شریک ګڼل چې شرک ورته ویل کېږي، څوک دوه خدایان مني یا داسې صفتونه چې هغه د الله صفت دي هغه بنده له ورکول، مخلوق له ورکول، د الله په شان علم بل چاته ورکول، د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا منل، د الله په شان اورېدل بل چاله ثابتول، دا هم شرک دی. یا کم کارونه چې رب العالمین کوي په دې کارونو کې الله له شریک پیدا کول، د بیماری راوستو د جوړېدو مالک څوک دی؟ یو الله دی. او ته بل چاله هم دا طاقت ورکې، د زوی پیدا کول او دا مړه کول د دې ټولو اختیار الله سره دی، د عزت او د ذلت اختیار الله سره دی، ضرر رسېدل او فایده رسول د دې پوره اختیار رب العالمین سره دی، خالق د خیر و شر او مالک د خیر و شر. دا بنده له ورکول او الله سره په دې کې شریک پیدا کول د انتهایی سنګین جرم دی. الله دا نه برداشت کوي. هر پیغمبر چې خپل قوم ته لومبی اعلان کړی دی، نو همدقه ورته وایي چې اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، ای قومه د الله عبادت وکړئ، ورې ما سوا د الله نه بل چاته سجده ونه کړئ. حضرت نوح علیه السلام که د قوم سره روانه وه، بنیادي ټکي همدقه وه، بنیادي ټکي. هغوی به ځان له بوتان جوړ کړي، یعوق او یغوق او نصر، او د هغوی سجدې به یې کولې. د هغه بنیادي ټکي هم دا و چې ګورې مه کوئ، اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکو به شیئا، ګورې الله سره شریک پیدا نه کړئ. نو 950 کاله قوم سره دشمنی مقابله او بالاخر قوم الله هلاک کړ. دارنګې حضرت ابراهیم علیه السلام که د نمرود سره مقابله او په بادشاه جګړه نه وه، نه په سلطنت او په ریاست او په پیسه جګړه وه. نمرود هم دا دعوه کړې وه چې زه الله سره شریک یم، زما څه خپل اختیارات دي او الله له نه علاوه زما هم سجده کوئ، زما عبادت هم کوئ. په هغې ابراهیم علیه السلام دومره دشمنۍ ته ورسېده چې اور کې وغورځولو شو، وطن نه و. ټول پیغمبران قرآن اول نه اخره پورې ولټوه، بنیادي څیز د الله د یووالي د توحید او د الله سره د شرک او د شریک نه جوړولو چې الله له به شریک نه جوړوي. دا د پیغمبر د راتلو د قرآن خصوصا مقصد دی. نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هم هغه وایي چې تاسو خو قوم تجهلون، د جهالت کارونه کوئ. په کم څیز خو چې زما فرعون سره جګړه وه، همدا شی و، تاسو عبرت وانه غشته. فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل. فرعون چې الله هلاک کړ سره د قومه په دې وجه هلاک. نو تاسو بیا مانه بوتان غواړئ، وی د دې چې څنګه خدایان جاسې موږ له خدایان جوړ. توبه، دا څنګه خلک یې تاسو ظالمانو. بهر کیف دغه میدان ته چې دې ورسېدل، دوی فورا رجوع کوي چې ای موسی مونږ به دلته خروسو او سکو به څه اغوندو به څه او زمونږ کاروبار به شي، مونږ به څه کوو. ګوره د خوراک څښاک خبره مخکې نه شروع شي، حالانکې د دې اډو ضرورت ځان له کوې کار کروند نه کنه. دا ووایه چې یاره دا میدان دشته ده، مونږ به دلته ځان له زمینداري کوو، ځان له فصل به کرو. نو دشته علاقه ده، الله ته ووایه په دې خلک په دې باراني علاقو کې په دې غرونو کې چې کوم ځای کې اوبه دي کار کرونده نه کوي. صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله مونږ له باران وکړي چې دا فصلونه مو زرغونېږي. نه نه نه، چې دا ډېر ووالې چې راشه محمود ته بیا دې موسی علیه السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر هم غوندې الله ته څه وایي منې یې ډډې به وو تیاره به غواړو، تیاره خوارم مونږ له خوراک بندوبست. حضرت موسی علیه السلام هم رحم په دې قوم ډېر زیات و، ولې چې ډېر انتهایي ظلم
فرعون دې خلکو سره کړی خیر دی که دوی لږ ګډې وډې مو وایي او دوی ناز و ادام کوي او دوی لږ نخریم کوي برداشت به کوو سختۍ ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ډېره ښه قرآن حکیم کې الله وایي اذ استسقى موسی لقومه قوم له اوبه غوښتې فقل نضرب بعصاک الحجر یو کاڼی ورسره ووي دا په دې کونټۍ ووهه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا چې هغه کونټۍ باندې کاڼي له غزار ورکړه 12 چینې ترې روانې شوې 12 کې څه حکمت و قومونه 12 دي الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نه یو کمې جګړې به کوي ځکه قومونه یې د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي راشه 12 چینې به شي او 12 نهرونه به شي هر قوم به خپل نهر استعمالوي بل سره جګړه به نه کوي قد علم كل اناس مشربهم الله وی هر یو ته لاره جدا کړه چې دا نهر ستا شو دا بل نهر د فلانکي قوم دا بل د فلانکي قوم دا بل د فلانکي قوم یو بل سره مو جګړې ښه اوبه خو شوې ډوډۍ سره به څه کوو جي داسې شي مونږ له الله نه وغواړه چې به ډډې موالي او تیاره راځي ډېره ښه خبره ده بلکل به هم داسې کوو تیاره به راځي سهار وختي چې به پاڅېدل نو هغې کې بوټي وو دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي وو هغې پورې به لکه دې پلوسه کې دا چیړ نه وي دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډکو دوی چې به پاڅېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله هغه به خوږه م وه طاقتمنه به م وه لذت او خوند به م پکې ډېر و ترنجبین ورته وي ترنجبین وانزلنا علیکم المن والسلوى الله وی ما در باندې ترنجبین نازل بهترین خوراک او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي د هغې خوند به څومره فایده به پکې څومره د دنیا خوراکونه چې موږ په کارخانو کې جوړو فایده یې شته ضرر یې څومره ډېر دی او دا د الله کارخانه کې جوړېږي چې الله کوم خوراک جوړوي فایده به څومره او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره بس هر سهار به پاڅېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه دی به هغه را شکول او په هغې ګذرې اوقات او مړزان به راتلل دونه به مړزان زیات وو چې معمولي غوندې به یم چې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس باندې راغلل هغه به یې حلال کړل او اور به بله ور وټول به خوړل به انزلنا علیکم المن والسلوى قرآن شریف کې الله وایي ترنجبین او مړز هم نه دی زمونږ د خلک ورته مړز وایي کتاب کې سلوا جدا معنا لیکي او چې کوم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسی ورته وایي سلوا مړز ته نه وي مړز راکوټه شی دی مړز کې غوښه هم کموي سیسی ورته وایي په دې افغانستان کې او دارنګې په دې غرونو علاقو کې وي لکه د کمترې عمره غټ وجود لري غوښې اعلی مزېدارې غوښه پکې ډېرې هغه سیسی او ترنجبین دی خوراک و او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمه یې ډډې والې وه خوشحاله خوشحالي ده صاحب د نور به څنګه چل کوو دا نور دی را باندې د بره نه دا خو دا خبره د اکبر باچا لتان دي دا هم نه کوي چې نور دی نو دې کې د پیغمبر څه دي په کار دی چې څه بوټې او لرګي مرګي برابر کړو ځان له کوټه شپول جوړ کړو یا ځان له څه خټه لوټه وکړو ځان له څه کوټه جوړه کړو نمونتې ده چې د راشه خو داسې پیغمبر الله را کړی دی چې په هغه الله مهربانه او موږ سره هم د الله مینه د موقع په موقع چې څه غواړو هغه راکوي نو هغه دا درخواست هم کوي حالانکې وروڼو د پیغمبر تعلق نه د ډوډۍ سره دی د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی او د پیغمبر تعلق نه د کوټې او د مکان سره دی او نه ستا جامې سره دی هغه به درته دین ښایي باقي کار خو به ته خپل کوې دې وې راشې دار څه به ترې غواړو ډېره ښه موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ بېغمه اوسه داسې ژوند به دې له زه ورکړم چې نه به یې د پټي ضرورت او نه د ببوزي نه به یې د کوټې ضرورت او نه به یې د شکول ضرورت ښه مزېدار وریځ به راله تر څو چې بنور و یو ځای بنور و په دوی باندې به وریځ و سورې به و مخامخ بل ځای نور لګېده یخې یخې خشته ښکلې ښکلې هواګانې به وې هغه به پرې پاسه چلېدلې نور څه غواړئ دې جامې سره به څنګه کوو د جامو به څه بندوبستي مونږ به ځان له جامې جوړو او دا خو ګران کار دی او څه نه به جوړو کوم خوا به ځو یاره دا مسله به همدله حل کړو هېڅ پروا نشته
جامې به مو نه خیرنېږي ده دغه جامې به نه به ایندلو ته ضرورت وي او نه به اسرې کولو ته ضرورت وي لکه دې زمانه کې خلک کوي او نه به خودکوانې ته ضرورت دی او نه د واشنګ مشین ته حاجت شته نه د صوباړې او تختې ته حاجت شته ټول عمر جامه غونده خیرنېږي به هم نه صفا سوتره به بوی به هم نه کوي نو ګوره دې نه څه معلومه شوه چې جامه نه خیرنېږي خو وجود به هم نه خیرنېږي که نه چې وجود خیرن شو جامه خیرنېږي وجود څښا شو نو جامه څښا کېږي وجود بوی کوي جامه به بوی کوي دا پکې هم راله وجود به دې هم پاکي صفا سوتره او جامه به دې هم پاکوي نور هم څه غواړی او که نه نه بس الله بس د خوراک انتظام مو شو د اوبو انتظام مو شو د جامې انتظام مو شو د سوري انتظام مو شو د ګرمۍ او د یخنۍ انتظام مو شو نور څه غواړی نه نو د الله هم لږ ومنئ چې الله دله دا نعمتونه در باندې پروردګار وکړل دومره نعمتونه په مخ د ځمکه به بل قوم نشته کم چې په دغه زمانه کې په بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په قوم چې دشمن یې دله غرق کړ د هغه نه خلاص کړی د هغه د ظلمونو نه بچ کړی او کوله او میدان کې رهایش درکړه او پروردګار دله خوراک اوبه جامه سور یخ ګرمي د هغې پوره انتظام وکړو اوس د الله به هم لږ منل غواړي که نه بلکل صاحب تابعدار ښه نو داسې کوو چې الله نه درخواست وکړو چې مونږ کوم ژوند تېرو د دې قانون راکړي مونږ به شپه څنګه تېرو ورځ به څنګه تېرو یو بل سره جنګ جګړه راشي یو پسې فیصله کوو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو به څه طریقه او یو بل سره تجارت کو لین دین په کومه طریقه به کوو که اختلافات راشي پسې به ختمو را صاحب تا چې څنګه خوښئ وی ښه نو تاسو ماله مهلت راکړئ او زه د الله نه سوال کوم الله ورسره وعده وکړه چې ته راشه دې کوهې تور ته د تور غر ته یو 13 ورځې عبادت وکړه روژه ونیسه ستا د قوم دپاره به یو کتاب درکم او یو قانون به درکم قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غر ته لاړ چې کوهې تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله بعض علما وایي چې د ورځې به یې روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي بلکې بعض علما وایي چې نه دا 13 ورځې د ده یو شان روژه وه ماته کړې په دا منځ کې نه ده ځکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژې ونیوله اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی ځي دا بوی د خولې نه نه ځي دا د معدې نه راځي معده تشه وي د هغې نه هغه سام بړاس راځي په دې خوله خو د خولې نه ځي د خولې د غاښونو کې خامخام لغوندې دغه وشي غیرنوالی راشي نو ده وی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې د خوله هم صفا کړم غاښونه هم صفا کړم نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي چې تا مسواک ولې ووه ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم چې خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د جدار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزیداره لګي تا باندې خو ما روژه دې خو د دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزیدار لګي نو هغه چې کوم اعلی بوی باندې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کړه 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کړي چې مونږ ته خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي د هغه خپل نوم هم موسی و د ده موسی نوم او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ الله تعالی ته پیغمبر جوړ دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وژل مور یې وړه چې زما مخکې الالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس که مړ شو
بیابان کې وکړه چې هر څوک زما د سترګو وړاندې خو به ني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ټول الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او دغه موسی سامري تربیت یې کوه کافر ته جوړ لوی کافر و موسی الذي رباه جبریل کافر هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذي رباه فرعون مرسل هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه پیغمبر جوړ شو دا یو عجیبه نظام دی د الله ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کېږي دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی د ابوجهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی جوړ شو پلار یې څوک و د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو په رپېدو به شو خاوره یې جمع کوله چې دې خاوره کې هم څه کمال شته هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي نو دا به دوی به وایي چې زه خو پکې ودونه دي او مونږ نه کالي او زیورات وړي دي نو شک پې نه ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم کې هلاک شو سامري وشو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړې چې دا کالي راغونډ کړې دا خو حرام دي دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څوک وو اوس یې راغونډ کړې قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام یې په خپل اعتماد کې واخېست وایي چې یو دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه ورته تپوس وکړو چې دې سره موږ څوک وو سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو دا لوبه وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې جوړ کړ او دا نه ډاټ کټاله او کومه خاوره چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغه یې پکې منځ کې ورواچوله چې ورواچوله د هغې اوازونه شروع وکړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي سړي له موقع په ګوتو ورله بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه یې خوښ بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه یې خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نه شي کولی هغې له باندې جوړی کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل وی ګورئ موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی تاسو دا دې ولیدل که نه دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای دی نو ګوره دې خو مخکې په اړه کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه د کفر هغه مرض یې اړه کې پروت و په کوم قوم به تېر شو چې شرک کوي دوی به مو دلو خارښتې ده چې موږ له همداسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګوو ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغې عبادت شروع کړي واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړو هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی دا قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام خو موږ دېرش ورځې تېرویلې وې وعده خلافي یې وکړه چا وې مړ دی چا وې خدای ته رخ شوی دی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي د سخي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي
هغه خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته ویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لانجه شوې ده او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوې ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوې کم عبادت به کوې دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې دی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروې جګړه م پېښه شي په څه به ختموې او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې دي عبادتونه هر څه پکې پراته دي زوړه قوم دې ګمراه دی خرا شوی دی چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل اوس دی به لویې قصه جوړه ده اوس خیر او قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام په اول په خپل ورور ورمنډه کړې هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا ورور ته مشر و ورور پیغمبر خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسو چل کړی دی هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما وروره ما سره وګیره مه نیسه د مور زویا ته ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی دی خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه ترې پرېوتلې کېښودلې بیا ویې غورځولې غصه دی دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغې هغه سکی را واغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې ورته ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی تیلې یې ورته که ویې سوځه که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ سلوې جرم کړی دی هغو که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځېد او سامري ته وي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزلو نه مې سکی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خوره وه همې پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبرې دوی ولې دي د سجدې کولې زه یاره وایي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې سات ګوتې مه راوړه ورې ما له ګوتې راونړی ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده لکه یو سړی چې مړ شي هغه مړه دی نه مرګ ښه دی چې بل شي خو به زب بېغمه شو نه به مرې او نه به رغېږي حقه بیماري پرې ولګېدله د څرمنې نه به یې څښه اوبه بهېدلې دانې پرې وختلې او چې چا به ګوتې ور وړې ویې دړدېږم لا مې ساس ما له ګوتې راونړی ګورې ما ته را نږدې نه شي نه چا ځان ته پرېښوده نو څوک ور نږدې کېدل ډېره موده په دغه حال کې جمدې و بیا مردار مړ شو قوم یې موږ څوک وو مونږ به څه چل کوو ځکه چې مونږ خو د سخي عبادت وکړو زمونږ خو توبه ده بیا به نه کوو ګوره زما مقصد د دې واقعې نه څه دی تاسو ته قصه نه کوم د دې واقعې نه مقصد نه څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعې ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو مونږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کړي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به زما دپاره همیشه وي پکار دی چې دې د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي مار لړم الله سره جنګ کولی شي چې د دې مار لړم ولې پیدا کړم دارنګې که مونږ خدای دا د ځنګل درندګان پیدا کړی مونږ خدای سره څه کولی شو د ټولو نه مخکې خو ګوره انسان پیدا بیا دله خدای پاک ښه مدیدار ښکلی شکل درکړه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښو کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکانیان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وي مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګور پروردګار مونږ ته اسلام راغی اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته دی ټولو خلقو نه نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیري امت دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې دی دا خدای رحم دی که نه
او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې څونه قومونه دي غټ نیم به د هغوی نه او نیم جنت به زما د امت نه ډک وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلقو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا را کړه الله راله ښکلې نور را کړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې را کړه لکه هوا شوه او اوبه شوه دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه رایستې دی په ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بند دی یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجلي دا هم د الله پیداوار اوبه الله پیدا کړي دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما ساه زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه د چا په اختیار کې ستا الله چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلي یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي نو وروره هر څونه چې وورکوه به ځکه بغیر د هوا نه ژوند نه تېرېږي که په اوبو ټیکس وي نو وروره هر څونه چې ورکوه به دی ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي که د انور په رڼا ټیکس وي د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وي نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي هر څه چې دی کول ځان به دې خرڅو بچې به دې خرڅو خو دې له به دې پیدا کول دا د الله څومره لوی احسان دی ډېر لوی احسان او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي خپلې لوڼه د سترګو د لوندې دي الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی پاک صفا ژوند تاسو ورشئ جاپان ته لاړ شئ امریکې ته لاړ شئ برطانیې ته چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري چین ته لاړ شئ روس ته لاړ شئ چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري هلته کې د سړو ژوند وګورئ قسم دی ژړا به درېدل شي هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې نه کوم کوی چې د لور خوښه یې ځي به د په مخ کې به روان وي دا څه ژوند دی خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله دا څه ژوند دی خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي دا څه ژوند دی ما د یو ملګري خبره کوله جاپان کې لوی تاجر تجارت کوم وایي ما مونږ سره یو زنانه روانه وه هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل نو دا هلته کې دا خلک چې کوم شی الې به هغې ته به وایه به در سره کارخانې ته ځي او دوکان ته به ځي سودا به درله کوي په ژبه هم هغې پوهېږي یو زنانه را سره یو جینۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو وایي دې کې بجلی پوړی وي نو وایي دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او په بل طرف ته نورې پوړی را روانې دي په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه وایي دې هغې ته وکتل دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل وایي چې بره وختو نو دا جینۍ ما ته وایي چې که اجازت وي ما له یو منټ تاسو را کولی شئ وایي موږ چې بلکل چې په پوړو کوز شو هغه بله ښځه روانه وه هغې سره ملاقات وکړي یو بل یې ښکل کړل یو بل ته تر غاړه وتل او فورا بیا را مونږ پسې راغلي هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي مونږ ته بیا هم عذر به چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ مونږ نه خفه کېږو خیر خو دا تپوس درنه کوم چې دا څوک په دا ښځه زما مور وه دا زما مور وه نو څنګه تا دا مور سره سوال جواب کوم نو ته میلاو شوې وایي 20 کاله پس زما د مور ملاقات وشو دا اوس تاسو لیدل 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي د هغې سره په رابطه کوم ما سره رابطه کوي 20 کاله پس دغه پوړو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید حیران شو چې نه ته د مور ملاقات له نه دی ستا ملاقات له نه را ځي وایي ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه شم او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته را شي دا ژوند دی تاسو وایه زه رښتیا وایم دا خو ژوند نه شو که یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وي ازادۍ ته ژوند وي ټیک د تا ته به ازادي میلو شي نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو د الله د طرف نه نه لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو ته به ګناهونه کې ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه ای به څه کوي په دې چا سوچ نه دی کړی ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي ما چا ته تپوس وکړ مې دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دې کړې و مخکې ورځو کې د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده یو میاشت دو میاشتو مخکنۍ خبره ده
او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي بلا پیسې پرې لګوي او زه مور یم ما له 2 روپۍ نه راکوي په ما خرچه نه کوي او چې څه ګټي په سپی لګوي سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي زما دارو تاجت دی ډوډۍ تاجت دی زما پوټې خیال نه ساتي عدالت سلام عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده یو بلکل په سپی ته څومره خرچه کوې دومره خرچه پرې کوم د دې مور تا باندې حق نشته په دې مور خرچه نه کوې وایي سپی زما د مور نه خوښه ده په هغې ځکه زیاته خرچه مور باندې څه خو ستاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دا ستاسو د قسم دا ژوند دی او جنت داسې زندګي ده نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي وایي دا د شغل دپاره بل څه شته نه زوی ورسره نشته لور ورسره نشته خور ورسره نشته رور ورسره نشته فلیټونو کې اوسېږي ځان له یو کوټه کې اوسېږي دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان هر څومره چې ستړی کور ته راغلی ښځه در نه راته وشي په سر د لزور وکړي چاپي ماپي د له وکړي مور در نه راشي دعا درته وکړي په سر د لاس کېږدي بچې څنګه دعا درته بیل وکړي لږ ناجوړی رور دله راشي خور دله راشي بچي دله راشي ګیر چاپې در نه ته وشي په محله کې د مسلمان تپوس وکړي جومات کې یو بل سره خیر ښېګړې تپوس وکړي ګپ شپ ولګې ازاد ازادي د اسلام د دایرې لاندې دې ته ژوند دغه څه ژوند یو انسان ته دا پته نه لګي انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده او زما پلار څوک دی او د پیدا د چا نه دا څه ژوند موږ له الله چې کوم نعمتونه را کړي دي خدای دې موږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي دا څومره لوی نعمتونه دي سره د دې موږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه هېڅ هم ونه کړه بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي ما وایي موږ دعا توبه نه رسته جی توبې خو وباسو که نه الله اکبر نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه به ترې هغه پرېږدي مونږ شی پرې نه ښود نه م بربنډتوب پرېښود وایه که نه م عریانیت پرېښود نه م بې حیایي پرېښوده نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته نه م تصویرونه به توبه وویسته نه م په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه وویسته نه جینکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه وویسته نو د خدای غضب به راځي توبه نه دا خو مخکې ځم ښه تورات ورته میلاو شو موسی علیه السلام ته قوم وایي مونږ توبه وباسو ډېره ښه ده ځای چلام شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو الله ته به حضور کې وجاړو توبه به الله قبوله کړي 12 کسان راکړې ماله 12 قومونه یې د هر قوم یو مشر راکړې او یا کسان خطا شو او یا کسان راکړې مشران هغه راکړې چې چا دستي عبادت نه کړی چې ما سره کوهي تور ته لاړ شته لاړل کوهي تور چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ دې قوم دستي عبادت کړې دا معاف کړو توبه یې قبوله مونږ جرګه سپاره کې راغلي چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې دې قوم کې خو هغه خوند راغی او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي دا نه جوړی وکړه دا سره خدای کوي یو نعمت موسی علیه السلام دی چې صبر ورته کوي او الله هم ډېر بې صبره دی سړی کوتک مې ورته ونیو دغه ځای مې ټولو دربولو چې موږ الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله مسخره دی یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کړي دوی اوري بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل شی دي مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ ووینو الله فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو مړه شو ظالمان تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښایي او که نه ښایي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق پرې نه کوو موسی علیه السلام هلته په جواب چې خدایه پاکه دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نه اوس چې زه قوم له نه وي چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله اتهلكنا بما فعلت السفهاء منا دوه درې قمقلو خبره وکړه نو الله دومره غوسه دله درله دا به د قوم سره سترګې څنګه لګوم ډېره ښه ده جمدي بیا کوم درته واپس یې را جمدي کړه چې را جمدي کړل توبې یې مونږ معافي غواړو ښه د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سپي عبادت کوئ کله د بوتان غواړئ کله وایي خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې
منتخب قوم یې او کله به خدای دې ځان وښیي به د دې توبه باندې قبلېږي چې فقتلو انفسکم مړی کړئ چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجل او یا تاسو ورته ونښلی مړی کړئ وي خو د الله زور ولیدو واپس ترې راغلل ویې وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت نه نه بس مونږ خو آخرت غواړو ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړي سړی جینۍ او سنګسار یې دل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه ده بس شروع پرې وکړه تورې را واخېستې هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلو مو دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعضې علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 11 کسان پکې مړه شو نور الله توبه قبوله کړه معاف شو چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي اوس داسې وکړئ چې ځای شام ته شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی لاړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله رونو نه ورته پولجي ډېره خبره ده خو اسانه خبره خو دنیا خلک شمېر نه وتی او داسې چې په یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه یو زندهباد سره روان دي موسی علیه السلام هارون علیه السلام چې مخکې دی دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد په څه طریقې کې نه وي بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار رو ګودر برابر کړو بیا به مونږ جنګ کوو موسی علیه السلام ډېر 12 کسان د هر قوم مشر یې واخېسته وي تاسو لړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ په دې علاقه پوره جاسوسي کې بیا راځئ دا مشرانو دا چې لاړله عمالقه پرې پېښ شو دا خو څوک دښمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی یو کس راغی دا 12 واړو ته چوکه ونیوه او 12 واړه په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پېښ کړل چې مجرمان جاسوسان هم نیولي دي دا وجل غواړي هغې ورته ویل مشر نه وجنې مه دا څه وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغوی به ویرېږي حملې نه وبچو چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته یې الوي چې صاحب خو ډېر تکړه خلک دي بهادر یې څونه تکړه دي دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کړي کوم ځای کړي لیکن دا بې خونده موسی علیه السلام دوی ته وایي دا څه وکړې دا ته غږ مه کوئ تاسو بې وقوفتوب کړې تاسو بزدلي کړې ده څوک چې خبر نه کوې او موږ زو حمله کوو په دې باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلي به مال الله راکړي مثلا الله او تاسو د فرعون مثال ونه دي خدای غرق نه کړ هغه قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دې خدای نښې ده الله لیدن وی کنه ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوې خو ډېر زور ورخلک که لاړې ټول وجل موسی علیه السلام چې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون من جنگ لنه راغی تو خدای دې پېښو جګړې پېښې زه تو خدای جګړې کوي من هم دلته ناست موږ دا کړی نه پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار اوس وایي تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپېرو هټ ډالمې ته وګوره هم لیدل او دویم اوس که مونږ یو خدای دې مساتي را داسې حالاتونه خو مونږ نه پیغمبر لیدلی د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلې بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه لیدلی الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کانې نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه نخرینوالې ولیده کوهې تور کې د الله خبرې واورېدې هغه ملکې واپس جمدي شو ارس یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوتک کې سپېرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایئ دا ځای ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځئ نه به یو خوا تللی شئ نو بل خوا تللی شئ ځای سپېرو چې څنګه ستاسو دا کم جون وخت هم دقسې به وي 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی جون شو 40 کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لویې دشت علاقه را
بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار بنوځئ نه وتې شئ. الله یوه نظام دی، نه یې قلا ته وکړه او نه یې ورته جیل ته. دوی به پاڅېدل چې مونږ ځو ماښامه پورې چکر به یې ووه ماسخوتنه پورې چې ستړي به شي یو ځای کې به وده شو چې واپس به را پاڅېدل قمپاق زړه ځای به موجود وي چې کوم ځای نه به روان شي. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي. هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي. هغوی هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي. 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه. دا ولې وروڼو د الله د نعمت قدر نه کوي، شکریه نه کوي، ناشکري کوي او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې ویني او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي. موږ به خپل ځان ته ګورو. ما درته وو چې موږ له الله څومره نعمتونه را کړي. شکر دی الحمدلله. قرآن غوندې لوی نعمت الله موږ له را کړه. موږ قرآن له هغه توجه ور نه کړه کومه توجه چې موږ د دنیا کتابونو له ورکړو. داسې ده که نه؟ رښتیا خبرې کوو، خفه کېږئ ما. د سکول او د کالج کتابونو له چې موږ څومره توجه ورکوو، دا هم توجه موږ د الله کتاب قرآن له ورکړه او راته پته چې زموږ کامیابي په قرآن کې ده، په دغه کتابونو کې نه ده. ټیک ده، د سکول او د کالج د تعلیم نه تا شریعت نه منې کوي. ته وایي کوه. بې د ډاکټران هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د انجینران هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د زراعت د مهارت هم ژوند نه تېرېږي او د دنیا د کاروبار نه بغیر هم ژوند نه تېرېږي. لیکن د خدای کتاب له خو هم څه نه څه وخت ورکول پکار دي چې ته 8 ګنټې او 9 ګنټې د دنیا کتابونو له ورکې، یو ګنټه خو د خدای کتاب له ورکړه. ته چې انګریزي د دنیا د پیسو لپاره او د دنیا د کاروبار لپاره زده کوې او 12 کاله وله محنت او خواري کوې، نو د خدای د کتاب دپاره تا د عربۍ څو ټکي یاد کړه. ته چې شکسپیر او د دغې خلکو قصیدې او د هغوی هغه نظمونه یادوې، ولې ما نه پکې امتحان اخیستلی کېږي د انګریزانو، نو تا د خدای د قرآن څومره صورتونه یاد کړل. د دنیا ژوند خو بیا عرضي ژوند دی چې بل طرف ته بل روان او راته ښه پته ده پلانکې سړی ولاړ مړ شو، پلانکې وټاسې و کلاړ مړ شو، پلانکې قبر کې پروت دی او دا ټول موږ منو چې ځمکه پاتې، جایداد پاتې، کور پاتې، بچي پاتې، هر څه پاتې. دا منو موږ ډېر موږ څوک انکار هم نه کوو چې موږ انکار کړی دی. نو دې کولی شو موږ انکار. کم از کم الله په موږ احسان دی. موږ خدای له څومره ټایم ورکړ، د خدای د پیغمبر د خبرو دپاره موږ څومره وخت ورکړ، قرآن له موږ څومره ټایم ورکړ. زما ټیک ته بېشک ما درته مخکې وویل چې زما د دغه دنیا تعلیم ته ضرورت شته، خو ستا 4 بچي دي، نو 3 هغې ته که خیر دي، یو قرآن ته که زه نیم په نیمه نه کوې، په کار خو دا ده چې 3 قرآن ته کې یو وخت ورکړې. زه داسې هم نه کوې، نیمه یې که نیمه هم نه کوې، نو یو خو پکې الله قرآن ته که ته به خپل کور کې دین په سر راولې. تبلیغ والا حضرات ته یو چې 3 ورځې په میاشت کې ولګوه، 3 ورځې ولګوه، نو 3 کم یو میاشت خپل دنیا له ورکړې، 3 تا ورکړي دی. د خدای کتاب سره موږ جوړ پیدا نه کړ، د پیغمبر کتاب له موږ توجه ور نه کړه او موږ سرور سینه به ډبو، فخر به کوو چې زه مسلمان یم او چې زما ملک ته وطن د مسلمانانو دی او چې ما سره د الله طاقت دی. څه طاقت دی؟ تا د الله لوی طاقت دی، خو ستا ملګرتیا دې وخت کې نه کوي. ان تنصروا الله ینصرکم، که تا د الله ملګرتیا وکړه، دین مرسته وکړه، الله به ستا مرسته کوي. قرآن خو داسې ته یې ځان خدای ته نه نږدې کوې او د الله نه یې دا تمه کوې، سوال نه پیدا کوي. ته ما سره مینه نه کوې، زه تا سره څنګه مینه کوم؟ هېڅ قسمه توجه موږ د خدای کتاب له ورنه کړه. اخبار باندې چې موږ څومره ټایم ضایع کوو، په اخبار څومره اجرو له اخبارونه راځي، څومره دوکانونو له اخبارونه راځي، څومره نوجوان طبقه روزانه اخبار او اطلاعیې ګوري. دغه اخبار نه چې موږ څومره ټایم ورکوو، د هغې نیم موږ د الله کتاب له ورکړی دی. زه رښتیا وایم، نه دی ورکړی. 1 ګنټه 2 ګنټې موږ په اخبار لګوو اول نه اخره پورې، اداریې بیا ګورو اول نه اخره پورې، نو 10 منټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه، نیمه ګنټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه. پردۍ ژبې زده کول ټیک ته اهمیت د انکار قطعا نه کوم. انګریزي دې زده کړه، اردو دې زده کړه، د دنیا لپاره زده کړه او ضرورت دې ورته بېشکه زده کړه. نو چې ته 12 کاله هغې له ورکړې، نو 1 کال کې یو بچی خو دې د خدای کتاب باندې پوهې کړه. یو ځای کې د قرآن شریف ترجمه کېږي، دا بچی خو دې ولېږه چې دلته خو څه وښایي که نه. یو استاد ته خو یو بچی کېنوه چې دې ته یو حدیث در ولېښایي، یو او قسم دې ما ورته قسم په ممبر د پاسه وخوړو چې د انګریزۍ د زده کول نه عربي زده کوله کامل. قرآن ژبه موږ زده نه کړه، اخبار باندې 15 ګنټې تېرو، قرآن باندې موږ نیمه ګنټه ونه لګوله، 15 منټه موږ ونه لګوله. جومات ته تللی نه وي چې جومات نه تښتو، منډې وکړو. هغه چې کوم د دنیا ستا استادان دي، د دنیا بد عملی کوي، ستا د دنیا استادان که د دنیا بد عملی کوي، دا دې ونه وی چې دا استاد مې خراب دی، دنه زه د انګریزي نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه د اسلامیات په سکول کې نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه دا شی نه زده کوم. خو پر ملا معمولي غوندې خوب کېږي، د پسې مون نه کوم، دنه سبق نه وی، دا شیطان درته په زړه کې. هلته خو پیسې هم ورکوې،
په سکول کې په کالج کې دولت هم ورکوي استاد کې د عیب راونه وایي چې زما استاد کې د عیب د سبق دنه نه ویم بل کالج ته ځم بل سکول ته ځم استاد معمولي غوندې جومات کې امام پنځه منټه مونځ وروسته کې د پسې مونځ نه کوي د ریاض حساب کتاب به کېږي دا خبر یاد وساتئ دا سزا به موږ له خدای دنیا کې هم راکوي آخرت کې هم الله دې مساتي الله دې مساتي خو د الله قانون روان دی نو الله قهر دی او د الله غضب دی او توبې وباسو توبه خدا معنی چې ګناه پرېږده ګناه خو ما پرېنه کوئ په خولې توبه توبه وایي چې څوک نه توبه ده بده چې څوک خلکو مخکې وي توبه ده بده چې څوک نه بیا عمله په بده دا د موسی علیه السلام واقعه د ابراهیم علیه السلام واقعه او دا نور واقعات چې قرآن کې الله ذکر کوي د قصې دپاره نه چې تا مشغولی عبرت دپاره فاعتبروا یا اولي الالباب الله دې زموږ عبرت نصیب یو زمانه کې بني اسرائیل د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو د الله نافرماني یو قوم په الله مسلط که چې هغې ته عمالقه وایي هغې راغلل او په دې بني اسرائیلو باندې حملې وکړې او بني اسرائیل تقریبا ختم کړل دا د موسی علیه السلام د وفات نه پس خبره ده د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زمونږ چې جوماتونه دي دی روان کړل مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و د الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی هغه تورات یې وسوځ او ختم یې کړ او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادتخانو کې وې که بازارونو کې وې هغه یې راایستلې او سوځولې به یې د مین یې تورات ختم کړ او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو ټول مړه کړل د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل پیسې یې ترې واخېستې ښځې یې ترې بوتلې ماشومان بچي بوتلل هغې غلامان کړل ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې پرېښودل او چې کوم د جنګ ځوانانو هغه یې ټول مړه کړل ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو یو غټه ابتلا پې راله کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره خو هم اخرت عذاب دی جهنم دی او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله وله عذاب ورکوي الله دی بني اسرائیل له عذاب ورکو او سخت خطرناک عذاب یې ورکو پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وغه مړه شو مشران مړه شو خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو هغې له شمویل نوم کېښود ارورو لوېده پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه پیغمبري ورکړه شمویل علیه السلام څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو کوټۍ لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم به کو خلکو ته به عبادت خو زور د تورات هغه ژوند او د تورات تعلیمات ورو بیا جمع شو چې زمانه تېره شو نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو دوی خو منتشر شو یو قوم یو ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده وتښتېدل تتر بتر شو عمالقو سخته سزا ورکړه بیت المقدس یې ورته ختم کروان یې کړ او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا وه پکې د موسی علیه السلام تبرکات و پکې د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې د تورات نسخه وه پکې د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې ایم ته یې وړه ځان سره دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق په ځان سره وړه د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله ایم ته یې دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو ورته یې وویل چې داسې کار دی چې دې عمالقو خو په موږ ډېر ظلم کړی ته لا پیدا هم نه وی ځکه دې خو د مور ګېډه کې
او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده ښځې رانه بوتلې ماشومان یې بوتلل اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي ځوانان یې راله مړه کړل مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاه راله مقرر کړه یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د عمالقو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل وایي حضرت شمیل علیه السلام ته خو پته وه ورته ویې ګورې داسې به ونه کړی شي لا اول خو که ما دله بادشاه جوړ کړو او به یې نه منې او که ویم منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نه شئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زمونږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون ای موسی زه ته خدای د جنګونه کوي مونږ به دلته ناست یو مونږ په دې کې نه یو زمونږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دی ویل او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو نو هغه تاسو ته ووایي زمونږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاسېدی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړي یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او مړزان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل د هغې خلکو اولاد نه یاست بهر کې دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه ورته د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي یو ځای به شو پې ټول وی ښه وی ښځه یو کس سره مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت دغه نوم و هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده و او پیغمبر به جوده و پیغمبر به بادشاه نه و بادشاه به پیغمبر هغه زمانه وه بادشاه وله مقرر که طالوت وی دا ستاسو بادشاه دی د سره غونډ شي دې به راته طریقې برابر کړي او ورځې په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي وی خد دا طالوت تی مونږ له بادشاه مقرر کړ دا غریب دی ولم یؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین چې ته مالدار به دې کتلی دولتمند سړی به دې مونږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی نوم به اعتراض وی ګورې ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کو نو وی نه داس دا مونږ نه منو وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی د خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوې ټیک ته وبه منو بعضو وی چې یاره دا خو زموږ لږ کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار په کار دی وی مونږ له څه نښه راکړه هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم وی پروردګاره د طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو بادشاه مې جوړ کړو خو دا بعضې خلک اخوا دې خوا کوي یو نښه وله راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګې کا د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګې کا یو نښه درلېږم هغه تابوت چې کوم دی هغه کافرو وړی و تختولی وتی او په هغې کې هغه تبرکات پراته وو د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو به ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونږ ته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړل چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبه ولګېده هغې ویل دا جوړ د دې چل دی
د هغې قوم ته وړو چې هغه قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځو ماتې کو وی نه ګورې وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېرته بل خو چېرته به یې وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وی ځای ورسره مه ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د غوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه غوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې وویې چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق هغه خو په هغه غوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه غوی مخکې دی نه وروستو ویې دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوله طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورځه په د عمالقه جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خو هر ځای تېښته کړې ده دا خو نارنګ نه دي هسې نه چې څه پکې کلکم شته مضبوطم ایماندارم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه ووهل د نور وړه خویې نو که دې کې د لسشلو دېرشو کسانو منډې ووهلې خو زمونږ به هم زړه خور کي نو هغه پې یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده پې یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنگ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیات دی اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه چې دا سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې که او 80,000 لښکر و څومره و 80,000 خو د دنیا لښکرې په نیر ورلله او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغې د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګې بې راواغستې اخېستل خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه نه نور هم تږي کېږي بیا په نیر راغوټه شو بیا به وڅکلې چې پورې به وتل بیا به رالل په نیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلو به مو څکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبره عمل وکړو یو چونګ اوبه مو وڅکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 یې ځان سره نبي علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمېر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمېر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دې خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نه یو صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو یې بدبختو ځو جهاد نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې هم کلکې کې چې ونه تښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به هم ته کړي څومره مزېداره دعا ده امداد به هم ته کړي او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله هم په لویه ډله باندې بري موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج ورسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې اتیار دی خو چې ویې کتل نو قوم ته یې وملیدې زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو
دا به موږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو. الله لو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یارو. خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو، ډېر پهلوان او ډېر بهادر و. هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره و، مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل، پهلواني به یې کوله. داسې خو نه چې د لرې ځای نه یې ټوپک په څرخ کې نیولی دی او پټ ډزو کې وتښتې. دا جنګ نو، توره به ورسره و. هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و، بهادر به و. جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی. تاسو بیا راووتی میدان ته، بیا در کې سو شوه. جنګ د سره نه کوو، نیسو به او داسې به نیسو چې تاسو نه به موږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی، زورور هم دی، په دوی باندې دا خبره سره مو شو. دلته طالوت الله ته سوال وکړو، یا الله هغه یو لک دي او زما دا خو 314 دي. الله موږ ستا په لار کې جنګېږو، که مړه شو نو شهیدان به شو، او که جمدي پاتې شو غازیان به شو. د مجاهد څه دي؟ خو الله ته به را سره امداد کې. او یو اعلان یې وکړو، وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله موږ له راکوي. نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم. نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي. دا اعلان دی. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی. او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل، یو څو کاڼي را واغېستل. او الک د شپږ ورونو سره ملګری دی، شپږ ورونه په دا جنګ کې وي، پلار یې په دا جنګ کې وي. او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې، ته شاته ودرېږه. وایي نه بابا زه هم د جنګ کې شرکت کوم. وایي ګوره شپږ ورونه دې پکې دي. وایي نه. خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي، ده پرې ورغړ وایي. او چې غدار یې پرې وکړ او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و. او چې غدار یې پرې وکړ د سر پرې ولګېد، مردار پرېوت. داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر. خو چې هغې قوم یې وکتل د جالوت خو زموږ پردېد او په یو غدار باندې مړ شو. نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وښویږي. دې خوا پې د نورو حمله وکړه. الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو، څوک مړه شو څوک خو تښتېدل. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک. الله وله بادشاهي ورکړه. طالوت ورته وی بس ستا سره زما فیصله شوې ده، زما لور به هم تاله در کوم، بادشاهي هم ستا شوه. هلته وله بادشاهي میلاو شوه، د بادشاه لور ورته میلاو شوه. دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه. لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي، هغه حضرت داود علیه السلام دی. بادشاه هم شو پیغمبر هم شو. دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو. الله فرمای آتیناه څنګه دی، ما ولا علم او پیغمبري ورکړه، حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله. بادشاهي دواړه ورته میلاو شو. راغې بني اسرائیل یې را یو ځای کړل. په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو. مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک کړ. هم 314 ها. او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو، هم 314. بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زوره ورکېږي او غلبه کوي. الله وله نبوت او بادشاهي ورکړه. اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی، 1500 کاله پس. او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي. ګوره د نبوت په خاندان کې دی. د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی، د هغې په اولاد کې راځي. یعقوب علیه السلام خو 12 زامنو، د یهودا په اولاد کې دی. او یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام، د هغې اولاد کې دی. او پروردګار والله عمر هم زیات کړ. عمر عجیبه طریقې سره زیات شو. ګوره بادشاهي میلاو شو، پیغمبري میلاو شو. عمر یې لږ د 14 کاله د الله په علم کې په فیصله کې. حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل، مخامخ یې ورته داسې ودرول. د دې سرو میږو په اندازه پوټیني پوټیني شکل یې ګوره د انسان و، خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه واړه مخامخ یې ورته ودرولو. نو آدم علیه السلام چې تپوس کوي، وایي من رب دا څوک دي، من هؤلاء پروردګار، وایي دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کېږي. نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې، روشنایانې وې، پړقې دی.
وی الله دا پکې څوک دي؟ وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې. د یو کس د تندي نه پکې ډېره لویه رڼا خطه داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا یې کوله. وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي، دا څوک دی؟ وی هذا ابنک داود، ستا نوسیر داود علیه السلام. نو د خوښ شو په هغه ځای نو تپوس ترې کوي، وی الله عمر دې وله څونه مقرر کړی دی؟ څونه عمر دې وله یې ښودی دی؟ وی 80 کاله. نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی، او ده ته وکتل چې دا خو 80 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی. وی الله عمر وله زیات کړه، 80 کاله ډېر کم دی، خشته ښکلې پړقېږي چمک وي، وله زیات کړه. وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی حقه به یې د هغې نه نه پوټې زیاتوب ونه کوم. دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی حقه عمر به وي، نه پوټې زیاتوب ونه کوم. نو حضرت آدم علیه السلام خپل عمر ډېر وی الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم. وی انت وذاک دا ستوره د خبر ده که ورکې ورکوله. خو ګورې یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي. ما چې کومه فیصله کړې د عمر به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا، او یو کس وایي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه، ابو وروره ما هم دقه 1000 دي، اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه. الله وایي زما د عمر فیصله هم حقه ده، که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي، خوښه دې خپله ده. وی رب زده من عمري 40 سنة. هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه، کله خو په جنت کې دنیا ته خو راغلی هم نه دی، او 1000 کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري. نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار، 40 کاله عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به 1000 کاله 40 کاله پاتې شو، ملک الموت وله راغی. ستا ټیم پوره دی و ټیم کم ځای پوره دی، شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي. وایي داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي. ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی، ما یو ورځ شمېرلی ده. ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی. چې راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی؟ وی نه ما نه دي ورکړي، نسیه وجحده ایری ویر. د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني. بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه یېري. نو هغه د بلې دنیا معاملې وې، نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره. قرآن کې الله په خپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو. نو د اولاد نه یې وایي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي. یېره په انسان غالبه ده که نه، او زر انکار وکړي. وی ما خو نه دي ورکړی، وی تا ورکړي دي چې کوم وخت هغه میثاق او وعده و د شانه مې د بچي راوویستل تا دله 40 کاله ورکړي دي. اوس قصه د خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سیکنډ صبر ونه شو، 40 کم 1000 کاله باندې د هغه نه ساه لاړه. او د داود علیه السلام عمر څومره شو؟ پوره 100 کاله، 80 خپل او 40 خپله ده. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو؟ نو 3 بادشاهي میلاو شوه د بهادرۍ د وجې نه، مفتو کې نه، بهادري وکړو، یو لوی کافر یې مردار کړ. او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه. او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه وله د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبال یې ښودو چې دا ده. او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړو، یو کتاب یې نازل کړ زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و، نو نوي کتاب الله دې راولېږه زبور، او ده به یې صاحب تلاوت کو، او داسې تلاوت به ده زبور کو ناشنا تلاوت. د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه، دا هغه ډېر خشته اواز، دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سر لقاو. ای ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه و. ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي، لحن داودی، هغه په شان خشته اواز الله درکړی. نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وی، کاڼو به هم ورسره زبور وی، او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وې، او څاروي به ورته راجمع شي، هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف و. او چې ځنګل ته به لاړ په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز ورته، دې ته تلاوت وی. من څه اواز دی؟ موږ خو لاول اوازونه خراب دي، خشته نه دي. او که خشته اواز هم د چی نو په مانځه کې یو غړز وباسي زر یې ووایي،
ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکو تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي الله وله داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب کړي نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره نو داود علیه السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنا صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنا صفت نو چې دبره زبور تلاوت شروع کړو نو مارغانو حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به ورسره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت ته چا له خوند ورکړي نو هغه هم خوله کې رو پټ پټ ورسره لګېږي یا به شیرجان کله نعت وایي که نه او چا له خوند ورکړي نو هغې هم ورسره هغه کله رو په قلار قدیم کله ویله کوي وایه را سره که نه نو هغه لا ښه خوند شروع کړي دا خدای ولې شوم دی مونږ ته نه وایي نعتونه بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړو نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي څه منګړت قصه نه ده چې نوکرانو ته به حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع اچوله او زین به یې پرې برابرو نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره سات کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو 6 ګنټې نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا چېرته کېدی شي 6 ګنټې کې نبي علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي 6 ګنټې کې یې څنګه ختمې هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر لمونځ چې وشو نو ده شروع وکړله الحمدلله شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې چې والناس ته قرآن شریف ورسو هغې ورته او د قرت د اصولو مطابق د قاریانو علما ورته ناست دي هغې ورته ویې ته یې ویلې چې دا ستا کرامت دی نور چا ته د اجازت نشته نو د داود علیه السلام خو پیغمبر و د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پرې د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کټ او زین برابرو او دی به ورته ختم نو تورات زبور به ختم کړی دی د اواز خشته والی عبادت به څنګه کوو نو چې نبي علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې که نه نبي علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسول څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کوو لومبې نیمه حصه لکه 6 ګنټې شپه شوه مثلا 6 ګنټې نو 3 ګنټې خوب 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو نو بیا اخري ګنټه به بیا خوب کوو چې سهار دپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کوو ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنې 24 ګنټې 40 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي او روجه به څنګه روجه نیوله نو ګوره رسول الله مبارکې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیه السلام روجې وي یو ورځ به یې روجه وه بله ورځ به یې کوجه وه بیا یو ورځ روجه بله ورځ کوجه دا غوره دي سړی پرې تنګېږي هم نه ډېرې روجې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روجو د کوم منځ صفت کې هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله موږ څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې کوئ او صاحب روجه څنګه ونیسو صحابي به زه خو ډېرې نیویشم وی د داود علیه السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته یو ورځ روجه او یو ورځ کوجه نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړې وي یو ورځ به د الله عبادت کوي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاه هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو چې دا مې زما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي خوند هم کوي او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کاري راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم دا به یې تقسیم کړو الله ورسره یو احسان بل وکړو د زغرو د جوړولو چل یې ورته وکړو قرآن کې الله فرمایي
وألنا له الحديد اوسپنه. نو اوسپنه چې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کې ږدي او څټک ولا رابرئ او پلکونه ولا رابرئ، نه لوړ نو چې دا پلکونه دی وایي. الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوه، کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به، او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به، نو زغرې به یې جوړولې. زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي، هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته یې واچي چې توره پرې اثر نه کوي. نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي، هغه به درنې هم وي، خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو. ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزیداری طریقې سره نری اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې. دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم. بیت المال مال به نه خور، د خپل لاس په ګټه به خپله ګزاره کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو در به کپړه خرڅوله، نو تانونه یې په اوږو بازار کې روان و، خدای مو بخښه کپړه خرڅوم، تجارت یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغې مټې ونیو، ابوبکر څه کوې؟ وایي دا کپړه بازار کې خرڅوم. وایي د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې؟ نو وایي زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم؟ وایي راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو. نو بیا کېنه د بیت المال نه یې وله تنخواه مقرر کړه، او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه؟ دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنه ګزاره کېده، ټوټې غوندې. نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله، او د هغې نه به یې زغرې جوړولې او خرڅولې به، او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. د الله احسان کوي. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې ته الله ته ځان نږدې کړې، الله به سره احسان کوي، الله به درته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، لکې دا راله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره یې ټیک وه غلطه نه وه، لکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی، او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله ته رده دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني، خو د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه ووایې؟ حدیث پاک کې راځي کہ عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړه، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړه، الله ورته څه وایي؟ مړه تا څه کړي دي؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه که ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته لمونځ کې او روژې نیسې نو ما دله خپل اقدامونه درکړي، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل، او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونې پیدا کړې وې، په لاس پښو مې ګوټ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به مونځ کړی، تا مونځ کولی شو، تا روژه نیولې شوه، خو زما امداد، او دا حقیقت دی رونه کنه، دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نه زما عبادت کوې، نو تا وایې چې ما عبادت وکړو، الله په دې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې ووایي یا الله ما خو یې صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړی زما څه مونځ دی، زر زر مې وکړو، زما څه روژه ده، ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی، دا خو زما کمال نه دی. الله ورته څه وایي؟ بنده وایي دا څه تا کړي، دا خو تا کړي، لاس پې تا وړکول، پیسې تا راواغېستې، د حج نیت خو تا وکړو، بنده را تا کړي دي. ګوره د پاجدی الله خوشحاله شو، د هغه بل په معمولي لویا باندې الله خفه کېږي. الله چې خوشحاله پس بیا خوشحاله پاجدی، او چې خفه کې نو کبر کوه، په دې به خفه کېږي. نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی، حقیقت خبره یې وکړه. پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی، الله ته خوښه نه شو. کم ورځ چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت، په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه، دروازه به یې بنده کړې وه، جرنده به وه د قلا دروازه، او په هغې به پولیس ولاړ و، د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ماته نه پرېږدي، هېڅ څوک به نه راځي. ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده، او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي. اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې، 2 کسه ورته ور وغړېدل، 2 کسه ورغلل خصمان. قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دی کې څنګه دی یې شو، ور وغړېدل چې ور وغړېدل داود علیه السلام. اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي، یو بل ته وایي په ما ظلم کوې، بل وایي نه ظلم نه کوم. شور جوړ شو، داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې دا څوک رالل، غله رالل، ډاکوان دي، په کومه رالل، دروازه خو بنده ده،
دا په کومه راځي او دا شور در سره بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل په ځای باندې پرېښود ته ویې وړه څوک یې او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما فوج پولیس ولاړ دروازې بندې دا په کومه راغله او دا څه شورې جوړ کړ هغې ورته وې مه یېرېږه داود علیه السلام یېرېږه مه مونږ دوه کسان یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړې چې مونږ له فیصله راوړو په کومه راغلی یاره ستا هغه فوج پولیس نه پرېښود په دیوال راوړي او خدایه پاکه تا نصیب خلک دی په دیوال راوړېدل وایي څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې د ما 100 شي دا ظلم کوي که نه کوي نو ما دا ظلم کوي او سروره په خبره کې هم زورور دی ما دوی په یو به ته څه کې او زما خو یو کم 100 دي د ما شمېر به پرې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم دغه مرسته کوي او دا قاعده هم د نن سبا زورور ده د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره دوم چاته و زورور دی خبره ده خلک چې چاته ور مخامخ کېږي ورکوله که نه خو یو چې دی څه پیسه کې خو چې بل چاله ورځو راځه په فلانکي پیسه نه کړو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي یو چې دی څه پکې ورې کدل تعالی راجو د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي دا خو فرشتې دي په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړېدی شي ما نه غلطي شوې ده ما وی چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو بېکار بې ځایه غوندې مسله درته راغله بعضې مفسرین یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده ټیک نه ده ویله ده یو کم 100 بیبیانې وي وینځې وي او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو ماله راکړه نو الله ورته دا فیصله راولېږله نو هغې ویې چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم او دا خو زیاتې دی دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خبره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده او نه پیغمبر داسې کولی شي فخر راکعا وانام بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په مې امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت کوم پرېوت الله ته په سجده ویې ژړل دومره یې وژړل دا سواوي زمونږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده هغې لیکلي دي وایي که دا ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په ژړا او په ژړا ژړل به دومره یې وژړل چې د اوښکو سیلابونه به پرې پیدا دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کړي دا به نه وي چې دا زما کمال دی یو روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه وایي دا د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څونه عبادت کوو دا خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه حدیث کې راځي خپې به وپړسېدې نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې هر څه درته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجلې دې سینې به یې داسې اوازونه کول لکه کټوی چې په اور پرتې او هغه جوشیږي او خودکار کوي داسې به سینې اوازونه کول ټول به به جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا څه ولې کړې تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې او ته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا کړم پکې شکر خو ادا کړم دې نه زیات ولا وکړم چې شکریه ادا شي په موږ الله څونه احسان کړی ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دې نه غټ احسان د الله بل شته هغه روغ صحت به هم پرېږدي ور څه به پرېږدي دا روحاني او دا دیني د الله احسان نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټې شکریه مونږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په مونږ باندې زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام رام کول که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بوت ته به هم سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منو او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي
او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي دا شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی دنیا به څه کوي څو ورځې به دنیا خشته وه او مال او دولت او موټر هر څه برسره و خو ټول عمر به د خیرت د ډمبرو لرګي و ټول عمر به د جهنم ځای و خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی دنیا لږه ده که ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي ولې په هغه مو ایمان دی د هغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی انشاءالله نو احسان دلته احسان وکړه هلته مو احسان کوي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې زما ورونو په عبادت به فخر نه کوې هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغی قوم ته به لګیا و نصیحت یې کړ هغه قوم چې دلته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغه علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی بحر قلزم ورته وایي دغه بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی دغه کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل نو د خالي پر ورځ یې پې ښکار بند کړی و خالي پر ورځ به ښکار نه کوي نو الله په امتحان کوي د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېر په نور ورځو به کم په دې باندې ښکار بند و دې نه به کوي نو دې یو چل جوړ کړ ډنډونه یې جوړ کړل ډنډونه د دریاب په غاړه باندې نو د خالي پر ورځ به یې د هغې هغه ورخونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي نو چې کبان به دونه ډېر وو چې د اوبو د پاسه به هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل نو ماښام مازدیګر به یې پسې ورخ بند کړ نو سار به پرې رالل نو کبان به یې ترې راوویستل ګوره چلونه یې جوړ او جال به یې راوړه جال د خالي پر ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه د اتوار پر ورځ به راغل نو هغه جال به یې راوویست داود علیه السلام دوی دا ظلم مه کوئ دوی نه دا خو مونږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل بعضې وخت اوس مونږ سره هم خلک دلایل شروع مونږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صاحب دلایل به سره شروع نه نه که نه عقل مې دا و زه خو دا وایم عقل مې دا و د خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې غوڅوټې پرتې دي د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه نه خو الله په موږ ښکار منې کړی د خالي خو موږ ښکار نه کړو موږ خو د اتوار په ورځ کبان لرو اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوي قوم څلور ځایه شو یو قوم به ښکار کړو بل قوم به نهی عن المنکر کوله امر بالمعروف چې دا به نه کوي بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني بد هغې هم غلې پاتې شو او بل قوم ته به داود علیه السلام چې نصیحت ورته کوي هغې وایي زمونږ خپل عبادت کوو که مني مني دی او که نه مني نه دی مني په چې خوند دی ونه کړو نو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان هغه چې کوم په غیر خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب ته راشته نور ته ځان له شو داود علیه السلام یې نور ته وخواشېدې په دې به د الله عذاب هر کله چې راځي چې سار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو او شادوګانو په شکلونو باندې وو او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې نو د هغوی خو د وطن خلک وو اواز به کفلان کي نو سر به یې خوځول اوښکې به ترې بهېدې اووه ورځې جمدي اووه ورځې پس الله مردار کړ بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد داسې نه ده ښه کم قوم چې مسخه شي هغه د اووه ورځو نه زیات نه پایي د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغې مسخ کړي لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو لوی عبرت یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزورې نه ګڼئ لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد الله وله بری ورکړي کبر به نه کوې لویي به نه کوې او د پیغمبر مخالفت هم نه کوي حدیث پاک کې راځي پرون زموږ حدیث سیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي درې یو به ځمکه شلېږي او خلک به پرې ننوځي او الله موږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو که داسې زلزله بله راغله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړل او بل به شکلونه مسخه کېږي دا به هم راځي الله دې موږ ترې وساتي او درېیم عذاب به دی چې د بره نه به پرې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي دا عذاب هم راغلی دی دا بمونه او دا میزایل یې څه شی دی دا اوسپنې دي که نه د هغې باران کېږي که نه
نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو نمونه وښودلی شو او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی او بل غټه ذات پاتې ده چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا نشته چې په کوم شکل به بدلېږي مسخ لفظ راغلی دی یو د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل پروردګار دې چې دور ډېر غلط طرف ته روان د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلې ده زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټول ورته ګپونه یو بل سره لګوي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګوره پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په کې د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غصه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پامن نه مولا زمونږ نه خیال دی خلاص دی نه جومات زمونږ نه خلاص شو نه مشر زمونږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرګ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپین ږیری خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر مولی مو ته نه ښکاري خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتي څومره مرګ ولا عجیبه مرګ راغی دا به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار کړو چې زما زنانه د کوره بار ونه ځي او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادننه نه شي یو ځل یې دروازه بنده کړه او بار ووت چې بار ووته بیبي او بچي په خپل کور کې دي دې کې سړی ورغی پورته دی هغې چغې جوړې کړې زنانه و چې دا پردې سړی څه کوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار ته دی اوس خدای مکه هغه راننوځي بچا سړی پردې څه کوي په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردې سړی ولاړ دی داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې کړو چې راغی سړی په میدان ویل ته څوک یې چې دا ما کور ته راغلی بې زما د اجازت نه وی زه هغه قسم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي بس پوه شو وی مرحبا بملک الموت ملک الموت وی او وی مرحبا دی هر کلی دی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح یې واغېسته والله علیه او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح یې ترې اوچت کړو بیا ویل زما رونو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه و هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچېدی په خپل عبادت به غرور نه کوې که عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث او حکم دی ابه منې ګنې بیدو شادو به نه جوړه شي او په خپل طاقت هم بروسه نه کوې الله نه به سوال کوې نو که لږه ډله مې لږه ډله یې پروردګار ورله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړل او د الله امداد به درسره وي دعا کوئ چې الله تعالی په موږ رحم وکړي یا الله موږ د هر قسمه آفاتو بلیاتو مشکلاتو غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای د خپل قهر نه وساتي الله د خپل غضب نه وساتي خدای د مصیبتونو آفتونو نه وساتي یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي ټول امت د مصیبت نه وساتي نن امت ټول په لوی مصیبت کې او په لوی پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی الله دا زموږ د ګناهونو وجه زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او دا امت د نبي علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان د دغه مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خصفونو د مسخې د زلزلو د دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن کې وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې مهنت ته بوتلې کړي